بیا هم زه مسلم وردګ غواړم تاسو ته د الماني ژبې د A1 نیفو یا A1 سطحې یا لیول د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره 12م درس تاسو ته وړاندې کړم. زموږ تاسو 12م درس په باره کې دی د فیربن. د فیربن یعنې فعلونه. فیرب تنها فیرب تر دغه ځای پورې تنها فیرب معنا فعل او ان چې په آخر کې ورسره اضافه شي نو فیربن یعنی جمع د فعل شي نو فعلونه. موږ تاسو دوه ډوله فعلونه لرو، یو اصلي فعل او یو کومکی فعل. موږ تاسو په انګلیسي کې هم عین شکل اصلي او کومکی فعلونه لرو او دلته هم اصلي او کومکی فعل. اوس راځو لومړی موږ تاسو دلته مهم موږ تاسو ته دا دی چې د یو فعل حالت د شخصي ضمایرو سره څنګه تبدیلیږي. په الماني ژبه کې مثلا که چیرې ته غواړې چې ایښې استفاده کې یعنی زه د زه ضمیر استفاده کې د هغې دپاره فعل یو حالت کې او که چیرې غواړې ته استفاده کې فعل حالت بل په سټرکچر یا ساختار کې یا جوړښت کې د هغې تغییر راځي. بل دی که مثلا د دریم شخص لپاره موږ تاسو استفاده کوو ایر زی اس نو په هغه صورت کې بیا هم د هغه په جوړښت کې تغییر راځي. اوس موږ تاسو هغه ته راځو. دلته په تشریح سره یې وایو چې کوم تغییرات راځي یعنی دې ته ګردان ویل کېږي، یعنی د یو شخصي ضمیر سره د فعل حالت څنګه تبدیلیږي، څنګه ورسره گردش کوي. په فارسي کې ورته گردش وایي، گردان ورته څنګه ورسره گردان کېږي، څنګه حالت یې ورسره بدلیږي، په کوم قانون او څه طریقه سره. اوس راځو دلته وایو لومړی موږ تاسو لرو فیربن اصلي فعلونه. موږ تاسو وایو فیربن شتام und endung یعنی د فعلونو شتام اصلا قبیلې ته وایي، خو دلته موږ تاسو مطلب ځینې قبیله نه د ډول موږ تاسو ځینې مطلب دی شتام und endungen یعنی د فعلونو شتام قبیله یا ډول یې د فعل ډول und endungen او د هغوی وروستاړي او یا هم موږ تاسو په انګلیسي کې سفکس ورته وایي او په دري ژبه کې ورته پسوند. اوس راځو مثلا اول خو پرسونال پرونامین کوم دي. پرسونال پرونامین دا دي پرسونل پروناونز په انګلیسي کې موږ تاسو ورته وایي او پښتو کې شخصي ضمیرونه. شخصي ضمیرونه ایخ، دو، ایخ معنا زه، دو معنا ته، ایر معنا هغه دریم شخص نارینه، اس هغه شی بیجان شي دپاره، زی هغه دریم شخص مؤنث یا ښځینه، ویر مونږ، ایر ته، تاسو، زی چې په غټ اس سره کله لیکل شوی وي نو دا معنا یې د تاسو ده. لکه موږ تاسو په مؤدبانه ډول سره چې کله خبرې کوو نو موږ تاسو یو مخاطب شخص ته نه وایو چې ته څنګه یې، تاسو څنګه یاست وایو که نه، ښاغلیه تاسو څنګه یاست. مثلا د هغه وخت کې که چیرې غټ اس چیرته استفاده شوی و نو په دې پوه شئ چې دا فرق کوي. یعنی داسې په بعض ځای کې مثلا په سر د جمله کې دغه زی راغلی او غټ استفاده شوی نو دا معنا دا نه ده چې حتما د غټ اس و نو معنا یې د تاسو ده، نو هلته بیا جملې ته کتل کېږي. مثلا که ووایو لکه دلته راغلی زی کومت که نه، زی کومت په دې صورت کې بیا د موږ تاسو دریم شخص ته مطلب دی یعنی د فعل نه موږ تاسو ته معلومیږي. که چیرې زی راغلی وي او کومن ورسره راغلی وي نو دا مطلب دی چې د تاسو مطلب دی ځینې مؤدبانه شکل څخه غیرې. اوس راځو چې څنګه د دغو شخصي ضمایرو سره فعل په جوړښت کې تغییر راځي، څه رقم ورسره گردش کوي یا ګردانیږي. اوس راځو وایي چې ایخ کومې یعنی اصلي فعل د فعل لومړی حالت چې دی هغه همدغه شانته دی، کومن دی. دا د فعل لومړی حالت کې همدغسې فعلي ګوند فورمه، نو کله چې د بیا شخصي ضمایرو سره بیا دا تغییر خوري.
شخصي ضمیر سره موږ تاسو کله هم چې ایښې استفاده کوو د هغې سره کومې راځي. یعنې په آخر د فعل کې موږ تاسو ای ورسره کوو. کومې. wohne کومې معنا زه راځم. wohne زه اوسېږم. trinke زه څښم. heiße زه نومېږم. یا زما نوم دی دغه شی. ich heiße مسلم. زما نوم مسلم دی. Ich trinke Apfelsaft. زه د مڼې جوس څښم یا د سیب جوس څښم. Ich wohne in Hamburg. زه په هامبورګ کې اوسېږم. یا د یو ځای یو کوڅې نوم هم ویلی شئ. Ich wohne in Friedrichstraße. زه اوسېږم په Friedrichstraße یا کوڅه یا سړک. اوس راځو دو. که چیرې دو شي په هغې کې موږ تاسو فعل کې کم تغییر راوړو. په دو کې د فعل دلته موږ تاسو ای اضافه کړه، دا ما نښاني کړې ده، او په دو سره چې کله راشي د دو سره موږ تاسو اس ټی په آخر کې د فعل په آخر کې اضافه کوو. اس ټی. دو کومست ته راشه یا ته دو کومست ته راځي. دو وونست ته اوسېږي. دو ترینکس ته څښې. دو هایست ته نومېږي. بل دی ایر اس زی. ایر هغه نارینه. اس زی د دغو دریو لپاره دلته صرف یو ټی ورسره اضافه کېږي په آخر کې. ایر اس زی کومت wohnt trinkt heißt. بل دی wir kommen. د ویر سره بیا کومن. کله چې جمع شي د هغې سره موږ تاسو به په آخر کې د فعل لکه لومړی چې څنګه حالت یې همغسې هغه کوو. لکه دلته موږ تاسو دا دی wir kommen, wir wohnen, wir trinken, wir heißen. بل دی ihr سره په دې کې هم په آخر د فعل کې موږ تاسو ټی ورسره اضافه کوو. ihr kommt, ihr wohnt, ihr trinkt, ihr heißt. بل دی زی. دا زی ځکه لیکلی چې فرق یې ورسره وشي د دغه زی سره. نو دلته زی په غټ اس سره یا په غوس اس سره لیکل شوی. نو موږ تاسو دلته وایي چې کومن، زی کومن مؤدبانه حالت کې موږ تاسو استفاده کوو. زی کومن، زی وونن، زی ترینکن، زی هایسن. نو کوم تغییرات چې فعل کې راځي همو سره خط باندې دلته نښاني کړي دي. نو د دې نه تاسو کولی شئ چې یو فعل د پرسونال پرونامن سره یا د شخصي ضمیر سره څنګه تاسو د فعل په جوړښت کې تغییر راولئ یا څنګه یې ګردان کړئ. اوس راځو دوهم ډول د فعل ته چې هغه کومکي افعال کومکي یا فعلونه دي. اوس راځو موږ تاسو هغه وایو. دا بیا هم پرسونال پرونامن دي. پرسونال پرونامن مثلا ایخ دی. د ایخ سره په انګلیسي کې موږ تاسو هغه لرو is, am. د آی سره موږ تاسو مثلا am استفاده کوو. I am. مثلا د is سره he is. د is سره he is احمد، محمود، هر شی چې تاسو وایي. خو دلته په انګلیسي کې موږ تاسو been war، په انګلیش کې موږ تاسو have لرو، دلته have لرو. او په انګلیش کې موږ تاسو was لرو، دلته war لرو، یعنی پریټیرو ټرم په پاست حالت کې. راځو دلته وایو په انګلیسي کې موږ تاسو د فیوچر ټینس دپاره یا د آینده زمانې دپاره ویل لرو، دلته موږ تاسو ویردی وایو. همدغسې دلته د زمانو مطابق ما د هغوی کومکي افعال لیکلي دي. مثلا پریزنس پریزنت ټینس ته وایي، یعنی پریزنت حال، زمانه حال ته وایي. په زمانه حال کې کومکي افعال عبارت دي د بین څخه. د ایخ سره بین راځي. زه یم احمد، زه احمد یم. دلته بین د ایخ سره بین، د دو سره بیست، د ایرزی اس سره است، د ویر سره زند، د جمع سره ویر سره زند، د ایر سره زاید، او د زی چې دی یعنی تاسو مؤدبان حالت هغه چې دی لیکن تاسو زند استفاده کوو. بیا دا چې کله موږ تاسو په پریټیرټم یعنی تیره زمانه، پاست حالت، تیر وخت، په هغې کې بیا د دغو ضمایرو کومکي افعال کوم دي. د دغه ضمایرو کومکي افعال د ایخ سره
په انګلیش کې موږ تاسو لرو I was going to. صحیح ده. دلته موږ ته لرو، دلته موږ تاسو وایي په الماني ژبه کې ich war، du warst. نور تغییر د فعل دلته په دغه کې تغییر د فعل همدغسې ګردان کوي لکه دا پورته. اوس مثلا ich war، du warst، sie war، wir waren، بله wart، sie waren. یعنی تغییر په جوړښت کې چې راځي بدون د دغه نه د پریزنس حالت نه په دغه نورو هغه کې چې راځي هغه داسې دی لکه په دغه کې داسې ګردان کیږي لکه په د اصلي حالت د فعل کې. help spirben sein und haben په وبښئ دا په سر عنوان د معنی هیر شوی و. help spirben sein und haben یعنی کومکی افعال په الماني ژبه کې sein او haben دي. sein همغه موږ تاسو په انګلیسي کې لرو to be verbs موږ تاسو ورته وایو. as am are چې موږ تاسو ورته وایو دلته هم همغسې دي. دلته bin bist ist دی as am are. بل دی are دپاره زنده استفاده کیږي. بل دی په تیره زمانه کې موږ تاسو دا لږ مخکې مو ویل. بیا دلته په پریزنس کې که چیرې موږ تاسو haben چې کوم دی په انګلیش کې موږ تاسو have لرو. دلته که چیرې دا په پریزنس کې haben څنګه موږ تاسو استفاده کوو، که په تیر ټایم کې په تیره زمانه کې څنګه استفاده کوو هغې ته اوس راځو. د مثلا ich habe زه لرم، du hast یعنی د دغه اصلي فعل په شان باندې د دې په جوړښت کې هم تغییر راځي او هماغه رقم ګردان کیږي یا گردش ورکول کیږي. مثلا ich habe، du hast، sie es hat، wir haben، ihr habt، sie haben. بل دی که چیرې دا مثلا پریټیرټم پاست حالت ته واړو په انګلیش کې موږ تاسو هیډ لرو. have هیډ ته اوړي. دلته habe hatte ته اوړي. ich hatte، du hattest په آخر کې st ورسره اضافه کړل. اوس دلته بیا sie hatte د ich او sie es دپاره یو رقم استفاده کیږي. مثلا دلته hatte دلته هم hatte. او بل دی wir hatten، ihr hattet، sie hatten. او بل دی د فیوچر یا آینده زمانې دپاره موږ تاسو کوم افعال استفاده کوو. د آینده زمانې دپاره موږ تاسو استفاده کوو werde. په انګلیش کې موږ تاسو لرو will. دلته موږ تاسو ich werde نور هم د اصلي فعل په شان باندې ګردان کیږي. werde، ich werde، du wirst، sie es wird. بل دی wir werden، werdet. بل دی sie werden. ښه بل راځو موږ تاسو پیربن پیغناینونګ mit nicht یعنی فعلونه چې دي موږ تاسو همیشه د nicht په واسطه سره په منفي حالت باندې اړو، منفي جمله یې په منفي کې اړو. لکه موږ تاسو په انګلیسي کې not لرو. I'm not going home. زه کور ته نه ځم. دلته هم هماغسې nicht لرو. د not دپاره nicht استفاده کیږي. ich gehe am Sonntag nicht ins Theater یعنی زه د یکشنبې په ورځ باندې نه ځم. ins Theater په ins باندې مو سر خلاص دی. مخکې تر څوک یې ویلي دي تیاتر سینما ته. ich kann nicht، ich gehe دلته اصلي فعل دی نو همدا اصلي فعل استفاده شوی. بل دی ich kann nicht gut Deutsch sprechen. ګورئ دلته دوه فعل استفاده شوي. دا مخکې دوهم دریم درس که څلورم درس کې مې دا ویلي. ich kann دلته ich kann nicht gut Deutsch sprechen. زه ښه الماني خبرې نشم کولی. یعنی دوه فعل استفاده شوي. دا helping verb دی او دا هم اصلي verb دی. wir fliegen nicht nach Italien. وایي موږ fliegen اصلي فعل دی. fliegen سفر نه کوو یا پرواز نه کوو. Italien nach Italien ایټالیا ته. نو دا شو زموږ تاسو د ورب حالتونه، ډولونه او د افعالو گردش یا گردان چې څنګه موږ تاسو کولی شو د پرسونال یا شخصي ضمایرو په اساس د دوی په جوړښت کې تغییر راوړو.
نو دا شو د فیربن یا د افعالو درس. د نور درسونو لپاره زموږ سره اوسئ.